بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم دوزخ وپیژنئ. هر هغه انسان چې د الله رب العزت د اوامرو نه سرغړونه کوي او کوم عبادات چې الله رب العزت په دې باندې فرض کړي دي دا د هغې نه غافله شي، هغه پرېږدي، نو دا بدعملي به دا انسان جهنم ته رسوي. تر ټولو لومړی عمل یا عقیده چې انسان دوزخ ته بیایي هغه کفر او شرک دی. که څوک د ایمان څښتن وي خو ګناهګار وي، که یې واړه ګناهونه کړي وي یا یې لوی ګناهونه کړي وي، خو د هغه د بخښنې لپاره بیا هم یوه صورت یو چاره کیدلی شي. دا هم ممکنه ده چې له سزا ورکولو پرته الله رب العزت هغه وبخي او جنت ته یې واستوي، او دا هم ممکنه ده چې د څه وخت لپاره هغه دوزخ ته واچول شي. کله چې د ګناهونو له نجاست او پلیتي څخه پاک شي، بیرته الله رب العزت هغه د جهنم نه راوباسي او جنت ته داخل کړي. خو د کفر او شرک مسئله ډیره سخته ده. د کافر او مشرک په یو صورت هم د بخښنې او خلاصون امکان نشته، او د هغوی پر مخ به د رحمت او مغفرت دروازې تل تر تله بندې وي، لکه چې الله رب العزت په سورة عنکبوت کې په 23 آیت کې فرمایي: والذین کفروا بآیات الله ولقائه اولئک یئسوا من رحمتی و اولئک لهم عذاب الیم. هغه کسان چې د الله رب العزت له آیتونو او له هغه سره له مخامخ کېدلو انکار کړی دی، دغه کسان الله وایي زما له رحمته ناامیده شوي دي، او دا هغه خلک دي چې د دوی لپاره دردناکه او سخت عذاب دی. له الله رب العزت سره څوک شریک بلل دوه قسمه دي. یو دا چې له هغه سره په ذات کې شریک ونول شي او د هغې عبادت وشي، دې ته شرک اکبر وایي، لکه د مکې مشرکینو چې د بتانو عبادت کوه. دویم قسم شرک هغه په اعمالو کې دی چې هغه ریا ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو له شرک اصغر څخه ځان وساتئ. صحابه و کرامو پوښتنه وکړه یا رسول الله شرک اصغر څه شی دی؟ رسول الله ورته وویل ریاکاري. الله رب العزت به د قیامت په ورځ ریاکارانو ته ووایي د هغه چا خواته ولاړ شئ چې د چا لپاره تاسو عملونه کړي ول، شاید هلته به تاسو ته بدله په لاس درشي. الله فرمایي انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه ومأواه النار وما للظالمین من انصار. بېشکه څوک چې له الله رب العزت سره شریک ونیسي، نو الله رب العزت پر هغه جنت حرام کړی او هغه ځای اور دی، او د ظالمانو لپاره به هلته کوم مرستندوی او کومکي نه وي. نو هر عمل چې کوئ تاسو په هغه کې د الله رب العزت رضا لټوئ. ډیر لږ عمل وکئ په هغه کې د الله رضا ولټوئ، دا به تاسو لپاره بهتر وي د هغه ډیر عمل نه چې په هغه کې د الله رب العزت رضا نه وي، په هغه کې ریا وي. همدارنګه منافقت داسې یو عمل دی چې انسان جهنم ته رسوي. له کافرانو او مشرکانو سره سره د عقیدوي منافقانو به هم دوزخ ځای وي، بلکه دوی ته به الله رب العزت تر ټولو سخت عذاب ورکوي، لکه الله رب العزت په سورة النساء 145 آیت کې فرمایي ان المنافقین فی درک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. الله رب العزت فرمایي منافقان به د دوزخ تر ټولو لاندې برخه کې وي، او ای پیغمبره ته به د دوی لپاره هیڅ کومکي هلته ونه وینې چې دوی د الله رب العزت له عذابه خلاص کړي او دوی جنت ته داخل کړي. همدارنګه قدرمنو اوریدونکو عبادت پرېښودل هم داسې یو ناوړه عمل دی چې په هغې باندې به انسان جهنم ته رسیږي. اول د لمانځه پرېښودل. الله رب العزت په سورة منافقین کې په 9 آیت کې فرمایي يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله
ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. ای مؤمنانو، ستاسو مالونه او ستاسو اولادونه دې تاسو د الله رب العزت له یاده غافله نه کړي. هر هغه څوک چې داسې وکړي هغه تاوانیان دي په آخرت کې د الله په عذاب کې گرفتاره دي. نو که د دنیا تجارت او د خپل اولاد محبت تا د الله د یاد نه او د مانځه نه غافله کړي نو ته به په آخرت کې تاواني. د ایمان له قبلېدو وروسته پر مسلمان څو عبادتونه فرض کیږي چې تر ټولو مهم یې لمونځ دی. لمونځ په هر مسلمان باندې فرض دی، که امیر وي که غریب وي، مسافر وي که مقیم وي، روغ وي که رنځور وي، نارینه وي که ښځینه وي، ځوان وي که بوډا وي، د امن په حالت کې وي او که د ویرې په حالت کې، دا ټولو اوقاتو کې لمونځ فرض دی. که څوک په ولاړه نشي کولی هغه دې په ناسته وکړي. که څوک رکوع او سجده نشي کولی لمونځ دې په اشاره باندې وکړي. که څوک غسل او اودس نشي کولی تیمم دې وکړي او لمونځ دې وکړي. خو د لمانځه کول په هر حال کې ضروري دي تر څو چې د ژوند ساه موجوده وي د لمانځه پرېښودلو اجازه نشته. هغه عملونه چې انسان دوزخ ته لیږدوي په هغو کې یو ډیر مهم سبب د لمانځه پرېښودل دي. په سورة مدثر کې الله رب العزت فرمایي: ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وكنا نخوض مع الخائدین وكنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین. هلته به د جهنمیانو نه پوښتنه وکړي تاسو کوم عمل دوزخ ته اچولی یاست؟ دوزخیان به ووایي موږ نه وو لمونځ کوونکو څخه، یعنې په دنیا کې موږ مونځ نه کوه او نه مو مسکینانو ته خواړه ورکول او موږ به له خوشې بحث کوونکو سره په چټي بحث مشغوله وو او موږ به د قیامت ورځ دروغ بلله تر څو چې موږ ته مرګ راغی. د قیامت په ورځ به تر هر څه وړاندې د لمانځه پوښتنه کیږي. که د چا د لمانځه حساب سم وښود هغه به بریالی وي او که د لمانځه حساب خراب و نو له سختې ناکامي او ناهیلي سره به هغه مخامخ شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه عمل چې انسان کفر او شرک ته ګډوي هغه د لمانځه پرېښودنه ده. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې لمونځ په پابندي سره کوي نو لمونځ به د هغه لپاره د قیامت په ورځ نور، دلیل، برهان او د خلاصون سبب وګرځي او څوک چې لمونځ نه کوي د هغه حشر او پاڅون به له فرعون، حامان او ابی بن خلف سره وشي او هغه لپاره به نور، دلیل او د خلاصون سبب هم نه وي. نو راشي قدرمنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو چې د مانځه پابند شو چې دا زموږ مونځ زموږ لپاره د خلاصون سبب وګرځي او که خدای وکړه موږ بېلمازي اختیار کړه لمنځونه نه کول نو دا عمل به د دې لامل شي چې موږ جهنم ته وصل کړي. همدارنګه قدرمنو اوریدونکو زکات نه ورکول داسې یو عمل دی چې په دې باندې انسان جهنم ته رسیږي. له لمانځه وروسته د زکات وار دی چې په هر نصاب لرونکي مسلمان دا فرض دی. الله رب العزت په خپل کلام کې تقریبا په 4 ځایونو کې زکات او مونځ سره یو ځای ذکر کړي: اقیموا الصلاة و آتوا الزکات. همدارنګه الله رب العزت په سورة توبه کې په 14 او 15 آیتونو کې فرمایي: والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل الله فبشرهم بعذاب ألیم یوم یحمى علیها فی نار جهنم فتکوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. الله رب العزت فرمایي هغه کسان چې سره او سپین زر ذخیره کوي او هغه د الله رب العزت په لاره کې نه مصرفوي دوی ته د یو دردناک عذاب زیری ورکړه. دا به هغه ورځ پیښیږي چې د دوی سره او سپین زر د دوزخ په اور باندې ګرم کړی شي او بیا د دوی تندي، اړخونه او شاوې په هغه باندې داغل کیږي او دا ورته ویل کیږي دا هغه دي چې تاسو د ځان لپاره خزانه کول نو اوس د خپل خزانه کولو مزه وڅکئ. کم سپین زر او سره زر چې دوی په دنیا کې ذخیره کول او په هغو کې زکات نه ورکوه نو هغه مالونه د دوی به د آخرت په ورځ په جهنم کې ګرمیږي او د دوی تندي، د دوی شاوې او د دوی څنګونه به الله رب العزت کې داغي. نو زکات نه ورکول داسې یو عمل دی چې انسان جهنم ته رسوي. همدارنګه الله رب العزت په سورة آل عمران کې په 180 آیت کې فرمایي: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم
بل هو شر لهم سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه. هغه کسان چې د الله رب العزت له فضل څخه په ورکړی شوي مال کې بخل کوي، دا ګمان دی نه کوي چې دا مال د دوی لپاره خیر دی، بلکې دا د دوی لپاره شر دی. زر دی هغه مال چې دوی په هغه سره بخل کوي د قیامت په ورځ د دوی د غاړې طوق وګرځي، د هغه نه به مار جوړ وي او د دوی په غاړه کې به پروت وي، او دا به ورته وایي چې انا مالک و انا کنزک، زه ستا مال او زه ستا خزانه یم. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ویلی دي هغه چاته چې الله رب العزت مال ورکه او دې ورڅخه زکات ادا نه که، د قیامت په ورځ به هغه مال د لوی ښامار په بڼه شي چې دوې ژامې به لري، او د قیامت په ورځ به خپل څښتن د دواړو ژامو ترمنځ ټینګ کړي او ورته به وایي چې زه ستا مال یم او همدا زه ستا خزانه یم. همدارنګه د بخاري بل حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه څوک چې د خپل مال زکات نه ورکوي د هغه مال به ورته په دوزخ یعنی په قیامت کې یو لغړ سړی مار جوړ شي چې پر تندي به یې دوه ټپې وي، د خپل څښتن په غاړه کې به پروت وي، او دی به تر ژامه ونیسي او ورته به وایي چې زه ستا مال یم. دا به کوشش کوي چې د دې ماره وتښتي، خو هغه مار به یې تښتېدلو ته نه پرېږدي، د دې ګوته به یې په خپله خوله کې نیولې وي او ده ته به عذاب ورکوي. هغه مال چې په دنیا کې انسان له ځانه مار جوړ کړی و او شپه ورځ یې د هغه ساتنه کوله، هغه به د قیامت په ورځ په رښتیا سره د ده لپاره مار جوړ شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د معراج په سفر کې ولیدل چې یو انسان دی چې ملکو سره د سرو او د سپینو زرو کروزونه دي چې هغه په جهنم کې ګرموي، بیا د ده تندي د دې اړخونه او ملا ته داغونه ورکوي. رسول الله د جبرائیل نه پوښتنه وکړه چې یا جبرائیل دا څوک دي؟ جبرائیل علیه السلام ورته ویلې دا هغه لږ خلک دي چې په دنیا کې زکات نه ورکوه او د دوی عذاب له تندي څخه پیلیږي، ځکه چې دوی د زکات په ورکړه کې لومړی تندی تریو کوه. هغه مال چې الله رب العزت د خپل بنده ته ورکړی وي او هغه د الله رب العزت په لاره کې مصرف کړي، دا مال به د آخرت په ورځ دې لپاره د خلاصون سبب وګرځي. خو هغه مال چې الله رب العزت خپل بنده ته ورکړی د امتحان لپاره، هغه په فساد، په منکراتو او په فجایعو کې ولګوي، د الله رب العزت حق او زکات په هغه کې ادا نه کړي، نو دا مال به د هغه لپاره عذاب وګرځي او دا مال به انسان جهنم ته رسوي. نو زکات نه ورکول داسې یو عمل دی چې په هغې باندې انسان جهنم ته رسیږي. همدارنګه د رمضان روژه نه نیول، حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې رسول الله ویل د اسلام بنسټ او د هغه ټینګښت په درې شیانو دی، د شهادت کلمه، لمونځ او د رمضان المبارک روژې. ځکه نو څوک چې هغه خوشي کړي یعنی هغه نه انکار وکړي، تهدیدا رسول الله وایي چې هغه کافریږي. نن ور خپل حالت ته وګورئ چې زموږ عملونه څنګه دي، څومره دین او شریعت سره تړاو لري او څومره د شریعت نه خلاف دي او څومره په دین باندې زموږ انتقادونه دي. الله دې په موږ باندې رحم وکړي. نور به واورو قدرمن اورېدونکو خو د یوې دمې نه وروسته. هر نفس ذائقة الموت دی، هر څو چې ژوند وي آخر فوت دی، هر نفس ذائقة الموت دی، هر څو چې ژوند وي آخر فوت دی، بیا به زمین په تور لحد کې ستا فرتن راځي، وخت د رفتن راځي، ارمان به وکې بس ته باطله لاره پرېږده زکندن راځي، وخت د رفتن راځي، ارمان به وکې. قدرمن اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ، په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړې وي. همدارنګه له وس سره حج نه کول داسې یو عمل دی چې انسان جهنم ته رسوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه څوک چې دومره د لارې خرچه او سورلي ولري چې مکې مکرمې ته رسېدلی شي او حج کولی شي او بیا هم حج ونه کړي، الله رب العزت یې هیڅ پروا نه کوي که دی یهودي مري او که دی نصراني مري. نن سبا څومره خلک چې نړیوال تفریحي سفرونه کوي، د منظرې، چکر او تجارت لپاره د ځمکې مخ راغواړي، ولې حرمینو شریفینو ته د حج لپاره ولاړ نشي؟ دوی باید پوه شي چې ځان ته جهنم تیاروي.
الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې هغه عبادات الله په موږ مقرر کړي هغه په سمه توګه باندې ادا کړو. زموږ وروڼه دې په دې باندې هم پوه شي چې حج ته ځي باید په ډېر اخلاص په صداقت باندې لاړ شي او دا دې په زړه کې وګرځوي چې دا د الله فریضه ده زه ادا کوم. ریا او نوم دې د هغه مطلب او هدف نه وي. همدارنګه حرام خوړل داسې یو عمل دی چې په دې باندې انسان جهنم ته رسیږي. حرام ګټل، خوړل، جمع کول او په حرامو باندې راکړه ورکړه او په حرامو اړتیاوې پوره کول دا هر څه حرام دي. نن سبا د حرام مال ګټه او کارونه دومره عام دي چې خلک په ټولنه کې د دروغجن عزت لپاره هیڅ د حرام او حلال پروا نه کوي. بس یوازې د مال هوس دومره غښتلی دی چې انسانان د پیسې ګټلو ماشین جوړ شوي. پیسه په کار ده که هرې لارې او په هر ډول لاسته ورځي، که له هغه سره د الله رب العزت د حکم پایماله کول وي، که غلا، غصب، غدر، رشوت او درغلي وي، که د کونډو، یتیمانو یا همدارنګه د خپل د خویندو د ورونو حق لاندې کول وي، که د شرابو، چرسو، هیرینو راکړه ورکړه وي او که د خپل عزت، ناموس، هیواد، دین او ابرو پلورل وي، خو چې پیسه لاسته ورشي او دی د غم او ښادي پر موقع خپل دروغجن عزت پرې خوندي کړي. خو هغه کسان چې د حرامو په راټولولو کې تل لپاره مصروفه دي، دې ته هیڅ پام نشته چې په دې ناوړه او حرامو پیسو خو مو په ټولنه کې د څو ورځو لپاره پوزه اوچته شوه، ولې د آخرت په ورځ به دا مال زموږ پوزه پرې کوي. موږ به د الله رب العزت د ځمکې او آسمانونو ټولو مخلوقاتو په وړاندې شرموي. موږ به جهنم ته رسوي او دا حرام مال به زموږ ټول عملونه له منځه وړي. الله رب العزت په سورة بقره کې په 188 کې آیت کې فرمایي ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، او تاسو خپل مالونه په خپلو کې په ناروا طریقه سره مه خورئ. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه څوک چې د ګناه له لارې مال ګټي بیا په هغه مال له خپلوانو سره مرسته کوي یا خیراتونه پې کوي، بیا یې د الله رب العزت په لاره کې لګوي، د هر څه به د قیامت په ورځ راغونډ کړی شي او له ده سره به په دوزخ کې الله رب العزت یو ځای دا ورکوي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یدخل الجنة جسد غذی بالحرام، هغه بدن به جنت ته داخل نشي چې په حرامه غذا پالل شوی وي. نن سبا چې په نړیواله کچه د مسلمانانو عام وژنه کیږي او تل لپاره د مشرکینو د اسلام او د انسانیت د دښمنانو لاسونه د مسلمانانو په وینو باندې سره دي، د هغوی عزت او ناموس پایماله کیږي. د نړۍ په هر کنج و کنار کې مسلمانان د ظلمونو، زورونو، خپل مابیني تربګنیو او جنگ جګړو ښکار دي او د دې ستونزو د ورکېدو لپاره په نړۍ کې د هر مانځه پر مهال په میلیونونو خلک په چیغو چیغو دعا او ژړا کوي، ولې بیا هم د چا دعا نه قبلیږي. د دې هم لویه وجه دا ده چې مسلمانان ټول په حرامو باندې اخته دي او له حرام مال سره لاس او ګریوان دي، ځکه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارکه وینا ده یو انسان چې په یو اوږد سفر کې وي، ویښتان شیندلي وي، جامې خرینې وي او خپل لاسونه اسمان ته پورته کړي یا رب یا رب وایي، خو د ده جامه حرامه وي، خوراک حرام وي، نو د ده دعا به څنګه قبوله شي؟ نو حرام خوړل داسې یو عمل دی چې په دې باندې د انسان دعا نه قبلیږي او په دې بد عمل به انسان الله رب العزت جهنم ته رسوي. د هغه بدن پالنه چې په حرام مال باندې شوی په هغه باندې جهنم واجب او جنت پرې حرام دی. راشو نن به د خپلو ګټو ته متوجه شو چې د کمې لارې نه پیسې لاسته راوړو او په کمې لاره کې مصرف کوو. نن ورځ چې زموږ دعاګانې نه قبلیږي، په چغو او په زاریو لاسونه هم الله ته پورته کړي دي، دعا هم نه قبلیږي. د دې لوی لامل او وجه دا ده چې زموږ په ګېډو کې حرام پراته دي. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. همدارنګه سود خوړل داسې یو عمل دی چې په دې باندې انسان جهنم ته رسیږي. الله رب العزت په سورة آل عمران کې په 130 آیت کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، ای مؤمنانو سود مه خورئ. حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل زه چې د معراج په شپه آسمانونو ته ختلم، په اوم آسمان کې مې په سر د تالندې او برېښنا آوازونه واوریدل. ما ولیدل چې یو څه خلک دي
چې د هغوی نسونه پړسېدلي دي او نسونه دومره غټ دي لکه چې یو کوټه وي او په هغه کې ماران او لړمان دي چې د باندې نه معلومیږي. ما د حضرت جبرائیل علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې یا جبرائیل دا کوم خلک دي؟ حضرت جبرائیل علیه السلام راته وویلې چې دا د ستا د امت سودخواره دي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د سود 1 درهم 36 تر زنا بد دی او هره غوښه چې د سود له غذا څخه جوړه شوې وي هغه به حتما خامخا په اور سوځي. نن سبا خو زموږ حکومتي نظامونه حتی زموږ کورنیو کې دا ټول په سود باندې ولاړ دي او حال دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پر سود خوړونکي د سود پر معامله کوونکي او د هغه په لیکونکي او د هغه په شاهد ورکوونکي باندې رسول الله لعنت ویلی دی. راشئ که توس هم کړي اوس به الله ته توبه وباسو، الله ته به زاري وکړو چې الله رب العزت زموږ ګناهونه راته معاف کړي. نه خپل ځان جهنم ته وغورځوئ او نه د خپل هغه معصوم اولادونه چې هغه نه پوهیږي چې پلار مې له کمې لارې نه پیسې لاسته راوړي او د هغه بدن ته د سود په پیسو باندې غټې. بل عمل چې انسان جهنم ته رسوي هغه د یتیم د مال خوړل دي. الله رب العزت په سورة نساء کې په 10 آیت کې فرمایي ان الذین یأکلون اموال یتاما ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا وسیصلون سعیرا. هغه کسان چې په ظلم سره د یتیمانو مالونه خوري په حقیقت کې دوی خپلو نسونو ته اور اچوي او زر ده چې دوی به دوزخ ته وغورځول شي او هلته به د الله په عذاب کې ګرفتاروي. نه راشئ د خپل ژوند ته متوجه شئ، هغه عملونه وکړئ چې په هغې باندې تاسو جنت ته رسیږئ، هغه عملونه نه چې په هغې باندې موږ جهنم ته ورسیږو. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي، الله دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. هغه اعمال چې په هغو باندې الله موږ د جهنم نه خلاصوي، الله موږ جنت ته داخلوي. نو د ځان لپاره او تاسو لپاره ټولو مسلمانانو لپاره د رب العزت نه د نیکو اعمالو توفیق غواړم چې الله موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي، الله موږ ته اخلاص راکړي، الله موږ ته صداقت راکړي. په همدې هیله نو قدرمنو اورېدونکو دا به زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند د نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. چې المرک شنتا پر میدان سی اللہ قاضی شفیع جانان سی. چل مراک شنتا پر میدان سی اللہ قاضی شفیع جانان سی. د ډېر ترسه بخولې پر ټول بدن راځي، وخت د رفتن راځي، ارمان به وکړم. د جاهلانو لاره پرېږده، راسه حق ته غاړه کښېږده. د جاهلانو لاره پرېږده، راسه حق ته غاړه کښېږده. د صالحانو ګریوان ټینګه گذشتن راځي، وخت د رفتن راځي، ارمان به وکړې. د صالحانو ګریوان ټینګه گذشتن راځي، وخت د رفتن راځي، ارمان به وکړې. بس د باطله لاره پرېږده، زکندن راځي، وخت د رفتن راځي، ارمان به وکړې. سون سبب وګرځي، خو هغه مال چې الله رب العزت خپل بنده ته ورکړی د امتحان لپاره هغه په فساد، په منکراتو او په فجایعو کې ولګوي، د الله رب العزت حق او زکات په هغه کې ادا نه کړي، نو دا مال به د هغه لپاره عذاب وګرځي او دا مال به انسان جهنم ته رسوي. نو زکات نه ورکول داسې یو عمل دی چې په هغې باندې انسان جهنم ته رسیږي. همدارنګه د رمضان روژه نه نیول. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې رسول الله ویل د اسلام بنسټ او د هغه ټینګښت په 3 شیانو دی: د شهادت کلمه، لمونځ او د رمضان المبارک روژې. ځکه نو څوک چې هغه خوشي کړي یعنې هغه نه انکار وکړي، تهدیدا رسول الله وایي چې هغه کافریږي. نن ور خپل حالت ته وګورئ چې زموږ عملونه څنګه دي، څومره دین او شریعت سره تړاو لري او څومره د شریعت نه خلاف دي او څومره په دین باندې زموږ انتقادونه دي. الله دې په موږ باندې رحم وکړي.
نور به واورو قدرمنو اورېدونکو خو له یوې دمې نه وروسته. هر نفس ذائقة الموت دی، هر څو چې ژوند وي اخر فوت دی. هر نفس ذائقة الموت دی، هر څو چې ژوند وي اخر فوت دی. بیا به زمین په تور لحد کې ستا فرتن راځي، وخت د رفتن راځي، ارمان به وکې بس ته باطله لاره پرېږده زکندن راځي، وخت د رفتن راځي، ارمان به وکې. قدرمنو اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړې وي. همدارنګه له وس سره سره حج نه کول داسې یو عمل دی چې انسان جهنم ته رسوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه څوک چې دومره د لارې خرچه او سورلي ولري چې مکې مکرمې ته رسېدلی شي او حج کولی شي او بیا هم حج ونه کړي، الله رب العزت یې هیڅ پروا نه کوي که دی یهودي مري او که دی نصراني مري. نن سبا څومره خلک چې نړیوال تفریحي سفرونه کوي، د منظرې چکر او تجارت لپاره د ځمکې مخ راغواړي، ولې حرمینو شریفینو ته د حج لپاره ولاړ نشي. دوی باید پوه شي چې ځان ته جهنم تیاروي. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې هغه عبادات الله په موږ مقرر کړي هغه په سمه توګه باندې ادا کړو. زموږ وروڼه دې په دې باندې هم پوه شي چې حج ته ځي باید په ډېر اخلاص په صداقت باندې لاړ شي او دا دې په زړه کې وګرځوي چې دا د الله فریضه ده زه ادا کوم، ریا او نوم دې د هغه مطلب او هدف نه وي. همدارنګه حرام خوړل داسې یو عمل دی چې په دې باندې انسان جهنم ته رسیږي. حرام ګټل، خوړل، جمع کول او په حرامو باندې راکړه ورکړه او په حرامو. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم دوزخ وپیژنئ. هر هغه انسان چې د الله رب العزت د اوامرو نه سرغړونه کوي او کوم عبادات چې الله رب العزت په دې باندې فرض کړي دي دا د هغې نه غافله شي، هغه پرېږدي، نو دا بدعملي به دا انسان جهنم ته رسوي. تر ټولو لومړی عمل یا عقیده چې انسان دوزخ ته بیایي هغه کفر او شرک دی. که څوک د ایمان څښتن وي خو ګناهګار وي، که یې واړه ګناهونه کړي وي یا یې لوی ګناهونه کړي وي، خو د هغه د بخښنې لپاره بیا هم یوه صورت یو چاره کیدلی شي. دا هم ممکنه ده چې له سزا ورکولو پرته الله رب العزت هغه وبخي او جنت ته یې واستوي، او دا هم ممکنه ده چې د څه وخت لپاره هغه دوزخ ته واچول شي. کله چې د ګناهونو له نجاست او پلیتي څخه پاک شي بیرته الله رب العزت هغه د جهنم نه راوباسي او جنت ته داخل کړي. خو د کفر او شرک مسئله ډیره سخته ده. د کافر او مشرک په یو صورت هم د بخښنې او خلاصون امکان نشته او د هغوی پر مخ به د رحمت او مغفرت دروازې تل تر تله بندې وي. لکه چې الله رب العزت په سورة عنکبوت کې په 23 آیت کې فرمایي والذین کفروا بآیات الله ولقائه اولئک یئسوا من رحمتی و اولئک لهم عذاب الیم. هغه کسان چې د الله رب العزت له آیتونو او له هغه سره له مخامخ کېدلو انکار کړی دی، دغه کسان الله وایي زما له رحمته ناامیده شوي دي او دا هغه خلک دي چې د دوی لپاره دردناکه او سخت عذاب دی. له الله رب العزت سره څوک شریک بلل دوه قسمه دي. یو دا چې له هغه سره په ذات کې شریک ونول شي او د هغې عبادت وشي، دې ته شرک اکبر وایي، لکه د مکې مشرکینو چې د بتانو عبادت کوه. دویم قسم شرک هغه په اعمالو کې دی چې هغه ریا ده.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو له شرک اصغر څخه ځان وساتئ. صحابه و کرامو پوښتنه وکړه یا رسول الله شرک اصغر څه شی دی؟ رسول الله ورته وویل ریاکاري. الله رب العزت به د قیامت په ورځ ریاکارانو ته نشته هغه عملونه چې انسان دوزخ ته لیږدوي په هغو کې یو ډیر مهم سبب د لمانځه پرېښودل دي. په سورة مدثر کې الله رب العزت فرمایي ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أطعنا اليقين. هلته به د جهنمیانو نه پوښتنه وکړي تاسو کوم عمل دوزخ ته اچولی یاست؟ دوزخیان به ووایي موږ نه وو لمونځ کوونکو څخه، یعنې په دنیا کې موږ مونځ نه کوه او نه مو مسکینانو ته خواړه ورکول او موږ به له خوشې بحث کوونکو سره په چټي بحث مشغوله وو او موږ به د قیامت ورځ دروغ بلله تر څو چې موږ ته مرګ راغی. د قیامت په ورځ به تر هر څه وړاندې د لمانځه پوښتنه کیږي. که د چا د لمانځه حساب سم وښود هغه به بریالی وي او که د لمانځه حساب خراب و نو له سختې ناکامي او ناهیلي سره به هغه مخامخ شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه عمل چې انسان کفر او شرک ته ګډوي هغه د لمانځه پرېښودنه ده. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې لمونځ په پابندي سره کوي نو لمونځ به د هغه لپاره د قیامت په ورځ نور، دلیل، برهان او د خلاصون سبب وګرځي او څوک چې لمونځ نه کوي د هغه حشر او پاڅون به له فرعون، حامان او ابی بن خلف سره وشي او هغه لپاره به نور، دلیل او د خلاصون سبب هم نه وي. نو راشي قدرمنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو چې د مانځه پابند شو چې دا زموږ مونځ زموږ لپاره د خلاصون سبب وګرځي او که خدای وکړه موږ بېلمازي اختیار کړه لمنځونه نه کول نو دا عمل به د دې لامل شي چې موږ جهنم ته وصل کړي. همدارنګه قدرمنو اوریدونکو زکات نه ورکول داسې یو عمل دی چې په دې باندې انسان جهنم ته رسیږي. له لمانځه وروسته د زکات وار دی چې په هر نصاب لرونکي مسلمان دا فرض دی. الله رب العزت په خپل کلام کې تقریبا په 84 ځایونو کې زکات او مونځ سره یو ځای ذکر کړي. اقیموا الصلاة و آتوا الزکات. همدارنګه الله رب العزت په سورة توبه کې په 34 او 15 آیتونو کې فرمایي والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل الله فبشرهم بعذاب ألیم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الله رب العزت فرمایي هغه کسان چې سره او سپین زر ذخیره کوي او هغه د الله رب العزت په لاره کې نه مصرفوي دوی ته د یو دردناک عذاب زیری ورکړه. دا به هغه ورځ پیښیږي چې د دوی سره او سپین زر د دوزخ په اور باندې ګرم کړی شي او بیا د دوی تندي، اړخونه او شاوې په هغه باندې داغل کیږي او دا ورته ویل کیږي دا هغه دی چې تاسو د ځان لپاره خزانه کول نو اوس د خپل خزانه کولو مزه وڅکئ. کم سپین زر او سره زر چې دوی په دنیا کې ذخیره کول او په هغو کې زکات نه ورکوه نو هغه مالونه د دوی به د آخرت په ورځ په جهنم کې ګرمیږي او د دوی تندي، د دوی شاوې او د دوی څنګونه به الله رب العزت فی داغي. نو زکات نه ورکول داسې یو عمل دی چې انسان جهنم ته رسوي. همدارنګه الله رب العزت په سورة آل عمران کې په 180 آیت کې فرمایي ولا يحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیرا لهم بل هو شر لهم سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه. هغه کسان چې د الله رب العزت له فضل څخه په ورکړی شوي مال کې بخل کوي دا ګمان دې نه کوي چې دا مال د دوی لپاره خیر دی بلکې دا د دوی لپاره شر دی. زر دی هغه مال چې دوی په هغه سره بخل کوي د قیامت په ورځ د دوی د غاړې توق وګرځي. د هغه نه به مار جوړوي او د دوی په غاړه کې به پروت وي او دا به ورته وایي چې انا مالک و انا کنزک، زه ستا مال او زه ستا خزانه یم.
حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ویلی دي هغه چاته چې الله رب العزت مال ورکه او دی ورڅخه زکات ادا نه که د قیامت په ورځ به هغه مال د لوی ښامار په بڼه شي چې دوې ژامې به لري او د قیامت په ورځ به خپل څښتن د دواړو ژامو ترمنځ ټینګ کړي او ورته به وایي چې زه ستا مال یم او همدا زه ستا خزانه یم. همدارنګه د بخاري بل حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه څوک چې د خپل مال زکات نه ورکوي د هغه مال به ورته په دوزخ یعنې په قیامت کې یو لغړ سوی مار جوړ شي چې پر تندي به یې دوه ټپې وي د خپل څښتن په غاړه کې به پروت وي او دی به تر ژامه ونیسي او ورته به وایي چې زه ستا مال یم. دا به کوشش کوي چې د دې ماره وتښتي خو هغه مار به یې تښتېدلو ته نه پرېږدي د دې ګوته به یې په خپله خوله کې نیولې وي او ده ته به عذاب ورکوي. هغه مال چې په دنیا کې انسان له ځانه مار جوړ کړی و او شپه ورځ یې د هغه ساتنه کوله هغه به د قیامت په ورځ په رښتیا سره د ده لپاره مار جوړ شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د معراج په سفر کې ولیدل چې یو انسان دی چې ملکو سره د سرو او د سپینو زرو کروزونه دي چې هغه په جهنم کې ګرموي بیا د ده تندي د دې اړخونه او ملا ته داغونه ورکوي. رسول الله د جبرائیل نه پوښتنه وکړه چې یا جبرائیل دا څوک دي؟ جبرائیل علیه السلام ورته ویلې دا هغه لږ خلک دي چې په دنیا کې زکات نه ورکوه او د دوی عذاب له تندي څخه پیلیږي ځکه چې دوی د زکات په ورکړه کې لومړی تندی تریو کوه. هغه مال چې الله رب العزت د خپل بنده ته ورکړی وي او هغه د الله رب العزت په لاره کې مصرف کړي دا مال به د آخرت په ورځ دې لپاره د خلاص وایي د هغه چا خواته ولاړ شئ چې د چا لپاره تاسو عملونه کړي ول شاید هلته به تاسو ته بدله په لاس درشي. الله فرمایي انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه ومأواه النار وما للظالمین من انصار. بېشکه څوک چې له الله رب العزت سره شریک ونیسي نو الله رب العزت پر هغه جنت حرام کړی او هغه ځای اور دی او د ظالمانو لپاره به هلته کوم مرستندوی او کومکي نه وي. نو هر عمل چې کوئ تاسو په هغه کې د الله رب العزت رضا لټوئ. ډیر لږ عمل وکئ په هغه کې د الله رضا ولټوئ دا به تاسو لپاره بهتر وي د هغه ډیر عمل نه چې په هغه کې د الله رب العزت رضا نه وي په هغه کې ریا وي. همدارنګه منافقت داسې یو عمل دی چې انسان جهنم ته رسوي. له کافرانو او مشرکانو سره سره د عقیدوي منافقانو به هم دوزخ ځای وي بلکې دوی ته به الله رب العزت تر ټولو سخت عذاب ورکوي لکه الله رب العزت په سورة النساء 145 آیت کې فرمایي ان المنافقین فی درک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. الله رب العزت فرمایي منافقان به د دوزخ تر ټولو لاندې برخه کې وي او ای پیغمبره ته به د دوی لپاره هیڅ کومکي هلته ونه وینې چې دوی د الله رب العزت له عذابه خلاص کړي او دوی جنت ته داخل کړي. همدارنګه قدرمنو اوریدونکو عبادت پرېښودل هم داسې یو ناوړه عمل دی چې په هغې باندې به انسان جهنم ته رسیږي. اول د لمانځه پرېښودل. الله رب العزت په سورة منافقین کې په 9 آیت کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. ای مؤمنانو ستاسو مالونه او ستاسو اولادونه دې تاسو د الله رب العزت له یاده غافله نه کړي. هر هغه څوک چې داسې وکړي هغه تاوانیان دي په آخرت کې د الله په عذاب کې گرفتاره دي. نو که د دنیا تجارت او د خپل اولاد محبت تا د الله د یاد نه او د مانځه نه غافله کړي نو ته به په آخرت کې تاواني. د ایمان له قبلېدو وروسته پر مسلمان څو عبادتونه فرض کیږي چې تر ټولو مهم یې لمونځ دی. لمونځ په هر مسلمان باندې فرض دی که امیر وي که غریب وي مسافر وي که مقیم وي روغ وي که رنځور وي نارینه وي که ښځینه وي ځوان وي که بوډا وي د امن په حالت کې وي او که د ویرې په حالت کې دا ټولو اوقاتو کې مونځ فرض دی. که څوک په ولاړه نشي کولی هغه دې په ناسته وکړي. که څوک رکوع او سجده نشي کولی مونځ دې په اشاره باندې وکړي. که څوک غسل او اودس نشي کولی تیمم دې وکړي او لمونځ دې وکړي. خو د لمانځه کول په هر حال کې ضروري دي تر څو چې د ژوند ساه موجوده وي د لمانځه پرېښودلو اجازه